د بلخ ولایت په کلدار ولسوالۍ کې د سیرت النبي اخیستل شوې ازموینې سیالۍ پایله اعلان شوه. دغه پروګرام د البرز علمي او کلتوري ادارې له لورې د 10 ښوونځیو او مدرسو د 600 زده کوونکو او د قرآن کریم د حافظانو ترمنځ په لاره اچول شوې وه، چې په ترڅ کې 10 تنه د غوره ګټونکو په توګه اعلان او ځینې ډالۍ پرې وویشل شوې. خوشبختانه امروز برای کسایی که پیشتاز است، یعنی تا 10 نمره را کسایی که پیشتاز باشه بر از اونا مانند بایسکل، کامپیوتر و موبایل هوشمند و غیره جوایز تقدیم گردیده. اینجا تقریبا 600 تن از طالب علمای مدارس و مکاتب اینجا اشتراک نمودند و 10 نفر پیشتاز جوایز تقدیم گردید. په ورته وخت کې د دغه سیالۍ یو شمېر مخکښو زده کوونکو دا اقدام یو ښه او انساني عمل یاد کړ او د اسلام د سترو شخصیتونو له لاسته راوړنو څخه د خبرتیا په برخه کې مهم او ارزښتناکه وبلله. مدرسه مطلع العلوم نانمالیان همدیوالار تیدلرمی که کوشیدین آینده دشراقم بالتمال. امارات اسلامی'den جدا hoş oluyoruz bizleri yine şunun şekilde جایزه‌lar verip تشویق استلر. د یادونې وړ ده چې دغه سیالۍ تېره اونۍ د کلدار ولسوالۍ د ښوونځیو او مدرسو د 600 زده کوونکو ترمنځ په لاره اچول شوې وه، چې په پای کې د البرز علمي او کلتوري ادارې له خوا د دې سیالۍ غوره ګټونکو ته ځینې ډالۍ ورکړل شوې.